که پوښتونکی ثابته کړي چې زما تعبیر غلط دی، که دوی راته ثابته کړي، زه به لومړی ووایم زه ستاسو د کتاب په مطلب غلط پوه شوی یم. انشاءالله په راتلونکي کې زه به دا ذکر نه کړم. زه غلط کېدلی شم، له همدې امله موږ وایو پوښتنه وکړئ. که هغه ماته پوښتنه راوړي، زه به ورته ځوابي حواله ورکړم او د هغه د خپل عالم څخه ورته حواله به ورکړم. زه به حواله ورکړم چې وامې کنان د څه وایي، زه به ذکر کړم. نو دا فکري ده. همدا لامل دی چې موږ وایو راځئ مناظرې ته، دوستانه مناظره، هیڅ ستونزه نشته. خو زه به یوازې له هغه چا سره مناظره وکړم چې یو مقام ولري، نه له هر چا سره. تاسو پوهیږئ که زه وکولی شم له خپل تر ټولو لوی غونډو څخه 1,000,000 خلک راټول کړم، حتی که 2% یې ستاسو له طرفه وي، یعنې 100,000، زه به له تاسو سره مناظره وکړم. هر چا سره زه نشم کولی. زما دلیل دا دی که تاسو غواړئ له ما سره مناظره وکړئ، تاسو باید لږ تر لږه د دې وړتیا ولرئ چې یو څوک راټول کړئ. د خپلې وینا لپاره لږ تر لږه 100,000 خلک راټول کړئ. که زه کولی شم 2,000,000 خلک ترلاسه کړم، تاسو لږ تر لږه 2% ترلاسه کړئ. سمه ده؟ که تاسو د خپلې وینا لپاره 100,000 ترلاسه کولی شئ، زه چمتو یم چې له تاسو سره مناظره وکړم. که تاسو نشئ کولی دومره خلک راټول کړئ، نو هغه چاته ووایئ چې هغه یې راټولولی شي. او په نړۍ کې ډېری عیسوي ویناوال شته چې 1,00,000 او له هغه څخه زیات خلک راټولوي. زما لومړنۍ پوښتنه دا ده، غواړم له تاسو څخه یې وکړم. ما ستاسو پخوانۍ ویناګانې په یوټیوب کې لیدلې دي. تاسو د پرتله ایزو ادیانو متخصص یاست. نو کله چې تاسو د اسلام او نورو دینونو لکه هندومت پرتله کوئ، لکه د بهګود گیتا یا بل څه څخه آیاتونه ذکر کوئ، نو آیا تاسو فکر نه کوئ چې د غلط تعبیر امکان شته او هغه کسانو ته غلطه لار ښودل کیږي چې په هغه دین پورې اړه نه لري؟ ورور ډیره ښه پوښتنه وکړه، د موضوع سره ډیره اړونده پوښتنه. زه غواړم له هغه څخه مننه وکړم. د هغه پوښتنه دا ده چې زه د پرتله ایزو ادیانو متخصص یم. زه غوره بولم چې ځان ته د پرتله ایزو ادیانو زده کوونکی ووایم، او کله چې زه د نورو دینونو کتابونه ذکر کوم، که هغه بهګود گیتا وي، که ویدا وي، که انجیل وي، او که زه د هغه کتاب غلط تعبیر وکړم، نو آیا د یو مسلمان په توګه دا غلطه نه ده؟ په بشپړه توګه غلطه ده. زه له تاسو سره موافق یم. همدا لامل دی چې زما د هرې وینا وروسته موږ د پوښتنو او ځوابونو غونډه لرو. ډېری مذهبي ویناوال، که هغه هندو وي، که عیسوي وي، که مسلمان وي، ډېری برخه له 90% څخه زیات د وینا وروسته د پوښتنو او ځوابونو غونډه نه لري. شیخ دیدات لومړنی کس و چې دا یې پیل کړه، او اوس ماشاءالله زموږ څخه ډېرې پوښتنې کېږي. د هرې وینا وروسته موږ د پوښتنو او ځوابونو غونډه لرو. ولې؟ تر څو که تاسو له موږ سره اختلاف لرئ، تاسو ته اجازه وي چې پوښتنه وکړئ. د پوښتنو او ځوابونو په وخت کې که کوم ویناوال زما په ګډون که پوښتونکی ثابته کړي چې زما تعبیر غلط دی، که دوی راته ثابته کړي، زه به لومړی ووایم زه ستاسو د کتاب په مطلب غلط پوه شوی یم. انشاءالله په راتلونکي کې زه به دا ذکر نه کړم. زما د دعوت په 25 کلن ژوند کې هیڅ کله له دې نه زیات یو پوښتونکی هم ماشاءالله زه کولی شم تېروتنه وکړم. زه یو انسان یم، زه کامل نه یم، هیڅ انسان کامل نه دی. یو پوښتونکی هم هیڅ کله ماته کوم څه نه دی ویلی، او زه یې غلط نه یم ثابت کړی. الحمدلله زه غلط کېدلی شم. له همدې امله موږ وایو پوښتنه وکړئ. که هغه ماته پوښتنه راوړي، زه به ورته ځوابي حواله ورکړم او د هغه د خپل عالم څخه ورته حواله به ورکړم. زه به حواله ورکړم چې وامې کنان د څه وایي، زه به ذکر کړم. نو دا فکري ده. همدا لامل دی چې موږ وایو راځئ مناظرې ته، دوستانه مناظره، هیڅ ستونزه نشته. خو زه به یوازې له هغه چا سره مناظره وکړم چې یو مقام ولري، نه له هر چا سره. تاسو پوهیږئ که زه وکولی شم له خپل تر ټولو لوی غونډو څخه 1,000,000 خلک راټول کړم، حتی که 2% یې ستاسو له طرفه وي، یعنې 100,000، زه به له تاسو سره مناظره وکړم. هر چا سره زه نشم کولی. زما دلیل دا دی که تاسو غواړئ له ما سره مناظره وکړئ، تاسو باید لږ تر لږه د دې وړتیا ولرئ چې یو څوک راټول کړئ. د خپلې وینا لپاره لږ تر لږه 100,000 خلک راټول کړئ. که زه کولی شم 2,000,000 خلک ترلاسه کړم، تاسو لږ تر لږه 2% ترلاسه کړئ. سمه ده؟ که تاسو د خپلې وینا لپاره 100,000 ترلاسه کولی شئ، زه چمتو یم چې له تاسو سره مناظره وکړم. که تاسو نشئ کولی دومره خلک راټول کړئ، نو هغه چاته ووایئ چې هغه یې راټولولی شي. او په نړۍ کې ډېری عیسوي ویناوال شته چې 1,00,000 او له هغه څخه زیات خلک راټولوي. په هند کې ډېری خلک، تاسو پوهیږئ چې شوي رویشنکر هغه 1,00,000 اوریدونکو څخه زیات ترلاسه کوي. ما
له هغه سره مناظره کړې ده او تاسو د هغه په پایله پوهیږئ. آیا تاسو مناظره لیدلې ده؟ پایله څه وه؟ څه؟ دا داسې نه وه لکه ما چې تمه درلوده. بخښنه غواړم. دا داسې نه وه لکه تا چې تمه درلوده. او دا داسې نه وه لکه تا چې تمه درلودل. خو آیا ما د مناظرې اصول مات کړل؟ آیا ما د هغه ټولو پوښتنو ځواب نه دی ورکړی؟ آیا هغه زما د پوښتنو ځواب راکړ؟ نه. په نړۍ کې یو له تر ټولو مشهور هندو تبلیغ کوونکو شری شری روی شنکر ډیر خلک هغه خدای بولي. خو ښاغلیه د سدګورو په اړه څه؟ زه فکر کوم هغه ستاسو ځینې ټګي له منځه وړي زما په اند. سمه ده، د خبرو اترو بندوبست وکړئ، زه به له هغه سره مناظره وکړم. تاسو بندوبست وکړئ، زه به له هغه سره مناظره وکړم. سدګورو یو مشهور کس دی، له هغه څخه پوښتنه وکړئ، زه به له هغه سره مناظره وکړم. ځینې خلک شته چې د هغه ویناګانې اخیستې او ځوابونه یې ورکړي دي. ځینې خلک نه پخپله هغه که هغه غواړي پرېږدئ چې بندوبست وکړي، هیڅ ستونزه نشته. زه به له هغه سره مناظره وکړم. سمه ده، ځکه زه پوهیږم چې هغه مشهور دی. هر مشهور شخصیت که هغه غواړي مناظره وکړي، زه له هغه سره مناظره نه کوم. هغه غواړي له ما سره مناظره وکړي. پرانیستې هره موضوع، د پرتله ایزو ادیانو په هره موضوع، هندومت او اسلام، هیڅ ستونزه نشته. سمه ده، زه هرکلی کوم. او که هغه زما په وینا کې کوم څه په نښه کړي چې ما ویلي دي، کوم چې له شرایطو څخه بهر دي یا کوم چې د هندو کتاب سره سم نه دي، زه به بخښنه وغواړم. زه به ورته ووایم چې ما له کومه ځایه ترلاسه کړي دي. زما ټولې څېړنې له غیر هندو پوهانو څخه نه دي، له هندو پوهانو څخه دي. زه حواله ورکوم. نو ډیری ویناوال وایي هو ذاکر سم دی، خو بیا خو راځي. ډیری هندوان وایي کله چې ستا وینا اورم په 2 ساعتونو کې ما هغه څه زده کړي دي چې ما په خپل 40 کلن ژوند کې نه دي زده کړي. خو په خپله وینا کې زه حوالې ورکوم. آیا شری شری روی شنکر په خپله وینا کې کومه حواله ورکړې ده؟ آیا هغه یوه حواله هم ورکړې ده؟ آیا هغه یوه حواله ورکړې ده وروره؟ زما په وینا کې څو حوالې وي، نو څوک ډیر مستند دی؟ یو کس چې حواله ورکوي او یو کس چې حواله نه ورکوي. هغه کولی شي یو کاغذ وساتي، هیڅ اعتراض نشته. په مناظره کې تاسو کولی شئ خپل مخ ته یادښتونه ولرئ. سمه ده که غلط؟ زه یادښتونه نه لرم. هغه کولی شي یادښتونه ولري. پوښتنه وکړئ که شری شری روی شنکر به له ما سره دویمه مناظره وکړي، آیا هغه به وکړي؟ حتی که تاسو ورته $1,000,000 هم ورکړئ، هغه به ونه کړي. زه فکر کوم هغه به مناظره ونه کړي. خو که هغه له تاسو سره مناظره ونه کړي، زه ډاډه یم چې یو ورځ به زه وکړم. ډیر هرکلی درته وایم. هغه ورځ چې تاسو وکولی شو چې 20,000 اوریدونکي خلک راټول کړئ، زه به له تاسو سره مناظره وکړم. اوس تاسو څه کولی شئ؟ پوښتنه، ځواب. آیا ما ستاسو د پوښتنې ځواب ورکړ که نه؟ هو، مننه. ډیر د قناعت وړ. زه ډیر خوشحاله یم. له تاسو مننه چې دا مو ومنله او الله دې تاسو ته هدایت وکړي. او زه به ستاسو لپاره دعا وکړم چې تاسو حق ته راشئ وروره. ډیره مننه. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډیره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي، نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله